اوریدونکو ویلیج کونسل تنګې پولینګ سټیشن نمبر 1 همدا یو پولینګ سټیشن دی. دلته درې بوته پکې لګېدلي دي. د بانډګۍ دپاره ځان نه دی، ګوجرو دپاره ځان نه دی. مخکې ځو ویلیج کونسل تنګې پولینګ سټیشن نمبر 1 همدا یو پولینګ سټیشن دی. دلته په پوره من طریقې تر اوسه پورې روان دی. راځئ د پریزایډینګ افیسرز نه د نورو حالاتو ریپورټ اخلو. الحمدلله ډېر په ښه طریقه سره زموږ دا پولینګ روان دی. د الله احسان دی. اوسه پورې پکې څه مسله نه راغلې. اوسه پورې تقریبا زموږ څخه 150 پورې ووټونه پول شوي دي. دې سره د ښځو پولینګ سټیشن هم شته که نه؟ نه چې زموږ څخه ښځو نشته، د هغه بل سټیټ باندې دی. ووټ بکس تاسو وینئ شاته پولینګ بوت برابر تر اوسه پورې ټول هر څه په سمه توګه ورسېدل. د دویم پولینګ بوت دی دا کوم ته چې موږ رالو اولي تال ته موږ ورغلي یو. دې سره پریزایډینګ افیسرز پولینګ ایجنټان چې کوم ټول په آرام سره ناست دي. په پوره من طریقه الیکشن روان دی. د سهار نه را دې خوا څونه ووټونه تقریبا پول شوي دي او په پوره من طریقه وشو که کومه ستونزه ته راغلې؟ او دا خو زموږ سره تنګي سټیشن دی. په دې سټیشن زموږ سره 155 ووټ د اوسه پورې وشو. الحمدلله ښه په پوره ماحول کې او د خلکو ډېر ښه تاثر دی. د 5 بجو پورې ټایمنګ دی، خو که زموږ سره دننه نور څه کسان مساني په سټیشن کې نو هغه به موږ کوو، هغې نه پس به موږ پولینګ بندوي. تشکر سر، مننه. د کیمرامین عدنان سایل سره جاني ساره خونخیل، یون ټي وي پښتونخوا.